السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به په دې ویډیو کې تاسو ته یو داسې هیډن خفي راز ښیم د موبایل چې ډېر ملګري موبایل له پاسورډ هم ورکي او چې زمونږ د فایل منیجر ویډیو دغه پټې وي خو هغه هېڅکله نه پټېږي. نن به زه تاسو ته داسې خفي راز ښیم د موبایل چې تاسو خپله ډیټا هېڅکله موبایل کې داسې تصویران یا بل څه مه پرېږدئ، هغه ټول معلومیږي. که تاسو پاسورډ هم پرې ولګوئ، که چې هر څه ولګوئ هغه ډېر اسانۍ سره معلومیږي. نو خیال کوئ ملګرو دوستانو چې هېڅکله هم داسې تصویرونه او دغه موبایل کارډ او دغه کې موبایل ډیوایس کې مه پرېږدئ. نو زما لږ غوندې ریکویسټ دی تاسو کوم ملګرو چې زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او زما دا ویډیو هم دوستانو سره شیر کړئ. او نن به تاسو ته زه دا راز خامخا ښیم چې ډېر زبردست هیډ کوډ دی. تاسو که خپل کروم له راشئ، دا کروم چې کلیک کړئ دلته نیټ به نه آنوئ، نیټ به آف وي. دلته صرف دا ولیکئ دا نوم فیل به ولیکئ، ورپسې به دلته دا دوه ټاکي چې دوه شانتې دي دا به ولیکئ، بیا به دا درې کرښې دا شیز کلیک کړئ، بیا به دې نه پس ایچ ډي کارډ دا چې کله ولیکئ نیټ به آف وي او ګو به یې کړئ. دا چې ګو کړئ نو که ستاسو میموري کارډ کې څه فون کې وي هغه به ټوله ستاسو ډیټا دلته راوړي. دا وګوره اوس زما ټول فایل منیجر دلته راواخوتو، ما چې څه ډاونلوډ کړي بیک اپ وي، څه اپلیکیشن مې کلاوي کړي خپلې موبایل کې، کیمرې، تصویران، هر څه ډاونلوډ شیزونه، څه اپلیکیشن چې ما سره کارډ کې څه وي هغه ټوله ډیټا دلته ستاسو راوړي. دا صرف دا نوم چې ورکړئ نو ستاسو خپله ډیټا چې کومه وي ټوله راوړي. دا وګوره اوس مثال دا وګوره ډیوایس دغه زه وایم ما چې کوم تصویران ویستلي هغه دې ځای نه زه تاسو ته راوړم. دا وګوره دلته زما دا تصویر راواخوتو. نو ګرانو دوستانو دا کوډونه موډونه چې کوم لاک پې لګېدلي دا ټول فیک دي او خیال کوئ چې خپل دغه محفوظ وساتئ، ډیوایس کې څه مه ساتئ. دا کروم والا ټول دې ته ستاسو انفارمیشن ورځي. ستاسو ډیټا اوس وګوره ما ډیټا ټوله راواخوتله، دلته صرف د یو فیل سلش درې کرښې سلش او ایس ډي کارډ دا چې ولیکئ نو دا وګوره ټول هر څه راواخوتل، ما چې څه ډاونلوډ کړي دي کارډ کې وي یا فون ډیوایس کې وي هغه ټول دلته شو کېږي.